په مکرر وارو کې دغه جناب ابراهیم اخوند حضرت رښتیا وایي درې ناست دي. سږ کال ما ودې ځای ولاړ چې دغه فاتحې سره ووته خلک راته ویل د موږ ته بخښه وکړه دی راسره و ما له چیش بخښه ته وکړئ ما په تا پسې ډېرې خبرې کړي دي ولې پسې راوکړم ما چیش کړې وه تا زه پېژندلمه زما مطالعه دې کړې وه یو شرعي مسله ما غلطه بیان کړې وه تا اسلامه بیان کړله ولې پسې راکړم و یا هېڅ نو بس بد مې پسې در ویلي دي ما ته بخښه کوي ما زه بخښه نه درته کوم دی راسره ولاړ ما زه بخښه نه درته که تا زما ښه تحقیق کړی دی بیا دې په ما پسې بد ویلي دي نو ته ملا یې ستا حق دی یا طالب یې یا عالم یې دا زما هم حق دی چې یو ملا مسله غلطه کړي وایم به چې دا غلطه ده تا هم حق دی او که د هغسې پسې راګړې یا بس هېڅ یې نه دي سوي ما ته بخښه وکړه ما زه بخښلی مې د خدای لپاره که یو سړی په ما پسې د خدای لپاره غږېږي نو زه خو هغه مولوي عبدالخالق وم چې ستا فاتحې ته نه وم راغلی هم مولوي عبدالخالق وم د هغه مې عقیده وه چې نن فاتحه ته درلم هم مولوي عبدالخالق یم هغه مې عقیده ده خو لکن چې ستا فاتحې ته نه وم درغلی کافر وم نن چې فاتحه ته رالم چې وجل دی چې زما مناسبت یې وکړي نن مسلمان شو نو خدای د امیرالمؤمنین شیخ صاحب ته دغه وابي ورغلی و دا موږ ته نږدې وابیان بیا یې په یوه لاس روغبړ کړي هغه شیخ صاحب ویل د امیرالمؤمنین هیبت الله خدای صاحب حفظه الله زه وروسته ورلم ول ما د روغبړ په دواړو لاسو کول دول دا خو زموږ رواج دی د شرعي اړخ نه لري ول ما اول خو حدیث د بخاري شریف د امام بخاري با پر لیکلی خو دا حدیث د نوي د مسلمانان کې ول دول مسلمانان کوم دي ول ما دا ټول دنیا چې دا کړو دا غیر مشرکان دي دغه چې تاسو په مشرک وای روابیان ته وسورسه دا ګره مشرکان بولي ګره مسلمانان مشرکان په سراتیر زده ته کپټنیان ورته وای دغه څه پښتنه وکړي چې روډ پر غاړه مسجد دی دا به د غوابیانو په کافرانو مشرکان بریلویانو ته په ورسه ورته څنګه دی هغه دا ګره کافران دي د امر ته وای تیم څور سره کافران سي دغه تفرقې چې نن جوړ دي دغه تفرقو گمراهي راوستل دغه تفرقو اسلام ته ضرر ورسوي دغه تفرقو مسلمانان بدنامه کړل نن سبا چې زموږ په دې وطنو کې اختلافات دي دا د عقایدو اختلاف دی مشکل دا جوړ یو پنځپیری دی بل بریلوی دی بل سلفی دی بل فکری دی بل قیدانی دی وسته ورسه پر اپشن کې راګرده بلاوستا د توري شاه پنځپیرانو ته ورسه ورته دغه خلک څنګه چې دغه موږ نو عام مسلمانان ګرځو ریاض کا وای دا د شرک اړي چې د مشرکان چې سړی تا کافر بولی مشرک دی بولی خو عقیدی اختلاف خو مرته ویل هغه مسئله چې د کفر د اسلام سره په دې کې اختلاف ګناه ده هغه د مشرکان چې دغه کافران په سراتیر څخه په دغه تراټ کې د توابیان د مردار مانده پر غاړه د مردار ځای جوړ کړی دی یو مردار عقیدی دی دغه څه پښتنه وکړه ورته دغه سلفیان او دغه وابیان ته ورته دغه امام صاحب مذهبیان څنګه دي وای دا مشرکان دي دا وای شرکی ګرځي مشرکان افغانستان هم مشرکان دي پاکستان هم مشرکان دي بنگلاديش هم مشرکان دي د دنیا هر مسلمان چې دی په یو مذهب کې داخل دی مشرک او کافر دا خو د عقیدې اختلاف خبره ده دغه امیرالمؤمنین شیخ صاحب چې دا اوس د امارت اسلامي امیرالمؤمنین د دې سره زموږ د څنګه کې د تمشتم یو څه ځالګیان د وابیانو ستر از ماده مدرسې سره نږدې دلته یو کوډلاوی جوړ کړی دی په یو غاره کې سره تخته دی دغه په دغه غاره کې تخته وابیان ورل یو څو کلونه مخکې قصه د یو جنجال د شیخ صاحب کور ته ورل د اختر ورځ بیا یو جنجال سره ده الته شیخ صاحب د امیرالمؤمنین شیخ صاحب خپل ویل بیا زه وروسته ورلم ول ما ورته ویل چې روغبړ په یو لاس باندې د دوه لاس دی په یو لاس روغبړ کې دا وابیان انګریزان په یو لاس کې زموږ د اوس نوی دا نوی ماډل مسلمانانو په یو لاس شروع کړی دي خو اسلام موږ په دې باندې امر کوي حدیث مبارکانو په دې باندې امر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې باندې امر کوي حدیث د بخاری شریف کې چلاسنه په دواړو لاس روغبړ کې په یو لاس روغبړ نه نبی علی السلام خپل صحابي ته ویل لا روغبړ په دواړو لاس وکوا نن زموږ د عوام خلکو ته دا خوند ورکړي لاس سر دی زه ډیر وخت خدای دې خلکو ته لاس دوری کوم هم دوری دواړو لاس روغبړ د انګریز روغبړ مرسته د امیرالمؤمنین شیخ صاحب ته دغه وابي ورغلی دا مستنجدي وابیان بیا په یو لاس روغبړ کوي هغه شیخ صاحب ویل د امیرالمؤمنین هیبت الله خدای صاحب حفظه الله زه ورسته ورلم ول ما د روغبړ په دواړو لاس وکول دول دا خو زموږ رواج دی د شرعي اړخ نه لري ول ما اول خو حدیث د بخاری شریف د امام بخاری با پر لیکلی خو دا حدیث د نوی د مسلمانانو کې ول دول مسلمانان کوم دي ول ما دا ټول دنیا چې دا کړو دا غیر مشرکان دي دغه چې تاسو په مشرک وای روابیان ته وسورسه دا ګره مشرکان بولي ګره مسلمانان مشرکان په سراتیر زده ته کپټنیان ورته وای دغه څه پښتنه وکړي چې روډ پر غاړه مسجد دی دا به د غوابیانو په کافرانو مشرکان بریلویانو ته په ورسه ورته څنګه دی هغه دا ګره کافران دي د امر ته وای تیم څور سره کافران سي
دغه تفرقې چې نن جوړ دي دغو تفرقو ګمراهي راوستل، دغو تفرقو اسلام ته ضرر ورسوي، دغو تفرقو مسلمانان بدنامه کړله، دغو تفرقو د لاسه نن د مسلمانانو پر سر باندې کافران ورغورځي او مسلمانان په ضعیفه حالت کې په وروڼو سترګو ورته ګوري، جواب یې نشي کولی. ځکه چې مسلمان خپله کافران سره بولي. که زما وس په ابل ورسېدي که ابل وس په ابل ورسېدي که ابل په ابل سره وژني کافر پاتې. بریلوی وایي پنجپیری کافر دي، پنجپیری وایي سلفی کافر دي، سلفی وایي کپټنۍ کافر دي، هغه وایي قیدانۍ کافر دي، هغه ماته وایي ته کافر یې. ګرد مسلمانان یو په بل سره اخته یو کفر ټاپي. دغه اختلاف څخه الله تعالی منع کړ. د دغه اختلاف څخه الٰه العالمین منع کړی دا مسلمانان ته ضرر دی. او دا اختلاف ته چی څه جوړ سو؟ تاسو خدای ځوانانو مو یاد دي دا ډېر کسې نه دي سپېرډي خدای دې ګرده ناست. نه په خوا دا قصه و چې پلانکی کافر سو ولې اختر کې روغبړ ولې وکړي، یا د اختر په ورځ په مسجد کې روغبړ نه کوي، یا په پادره کې دعا نه کوي، یا په خطاویز نه کوي، یا په 12 خیرات نه کوي، یا به اسقاط نه ګرځي. دا یوې خبرې په خوا نه وي. دا ټول شان پر یوه طریقه و، یو اتفاق په دې ملک په هر ملک کې مسلمانان. دا د چا څخه جوړ شوی؟ دا دغه بلاو جوړ کړی چې یو پنجپیری سو، بل بریلوی سو، بل کپټنۍ سو، بل فکری سو. د دغه بلاو څخه دغه جنجال جوړ سو، دغه اختلافات جوړ سو. دغه اختلاف د په بیا پر مسلمان پرست. ګوره اختلاف کول مسلمانان ته حرام دي، لکن د دې اختلاف دفاع بیا فرض ده، خاص کر پر علما باندې. علما به د دې مخه نیسي. قرآن امر راته کوي، احادیث امر راته کوي، امام صاحب مبارک امر راته کوي، تصوف اولیاء امر راته کوي. نو موږ په دفاعي حالت کې زه خلکو ته همیشه وایم زور ته موږ لکه د افغانستان او د فلسطین مظلوم مسلمانان په دفاع کې خالي اخته. پنجپیری ته وایي وروره کافر مه بوله، دا نور ته وایي چې ته څه کوې یا بد کوې. زور ته وروره زه دعا کوم په دې مه کافر کوه، زه اختر کې روغبړ کوم په دې مه کافر کوه، زه په حجره کې اسقاط سره خاکي ګرځم مه مې کافر کوه. دی وایي یا ته کافر سوی. جنګ پر دا شي جوړ. نو اختلاف دغه سړي جوړ کړي چې دغه اوس د کفر ټاپې شروع کړي، د کفر حلال خبرې شروع کړي، مسلمانان کافران کړي. اوس د دې کوم مخه نه نیسي ته مر سره ګناهګار یې، که ملا یې، که حاجي یې، که طالب یې، هر څوک چې ګناهګار. نو د دې مخه بیا مسلمانانو فریضه مسلمانان به دې لپاره کوشش کوي الله تعالی د اتحاد راولي. ګرانه د زموږ در وس خو به اعلی د زموږ تاسو په وسه نه ده، خو بس موږ باندې دغه په وسه پرده چې دا خبره د حق و یو چا ته ورسو. بس که د چا سره اختلاف رالی نیت د الله تعالی د رضا لپاره وو، په فروعي مسایلو کې اختلاف بیا به دې نست. او که د چا سره اختلاف رالی خپل لساني تعصب و عناد و د اوس زمانه کې دغه اختلافات دي نور هیڅ نه. زه ډېر پیښېږم خالص دا یوه خبره ودبې درته کوم. دا اوس روژې کې ماته پېښ شي. دا اوس روژې په مکرر وارو کې دغه جناب ابراهیم اخونه سره دې رښتیا وایي درې ناست دي. سږ کال ما ودې ځای ولاړ چې دغه فاتحې سره ووته خلک راته ویل د موږ ته بخښه وکړه. دی را سره و ما له چیش بخښه ته وکړئ. ما په تا پسې ډېرې خبرې کړي دي، ولې پسې را وکړلې ما چیش کړې وه، تا زه پېژندلمه، زما مطالعه دې کړې وه، یو شرعي مسله ما غلطه بیان کړې وه، تا سمه بیان کړله، ولې پسې را کوه؟ و یا هېڅ نو بس بد مې پسې در ویلي دي، ما ته بخښه کوې. ما له زه بخښه نه درته کوم. دی را سره ولاړ، ما له زه بخښه نه درته. که تا زما ښه تحقیق کړی دی بیا دې په ما پسې بد ویلي دي، نو ته ملا یې، ستا حق دی، یا طالب یې، یا عالم یې. دا زمام حق دی چې یو ملا مسله غلطه کړي وایم به چې دا غلطه ده، تام حق دی. او که د هغه سې پسې راګړي یا بس هېڅ یې نه دي سوي ما ته بخښه وکړه. ما زه بخښلی مې د خدای لپاره دی را سره و. اوس روژې کې پر یو ملا برابر سولم. دغسې اوس د ملایانو ولې یو په بل پسې غږېږي تعصب. ما دې ته وویل ما ګوره که خدای پرستي وای، که یو سړی په ما پسې د خدای دپاره غږېږي، نو زه خو هغه مولوي عبدالخالق وم چې ستا فاتحې ته نه وم راغلی، هم مولوي عبدالخالق وم. د هغه مې عقیده وه چې نن فاتحه ته درلم، هم مولوي عبدالخالق یم، هغه مې عقیده ده. خو لاکن چې ستا فاتحې ته نه وم راغلی کافر وم، نن چې فاتحه ته رالم چې وجل دی چې زما مناسبت یې وکړي، نن مسلمان شوم. نو خدای پرستي نشته. په دې خاطر نفس سره غږېږي چې اوس زما سره د دین یو مسله کې جنجال. یا بس که تا د چا سره مناسبت نه کوي ته کافر یې، که مناسبت شروع کړي بیا مسلمان یې. که دی که ته په هر